السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې دروخم چې څنګه د کوشتي سیټینګ په واسطه باندې د خپل موبایل چارج پول زیاتولی شو. نو ملګرو راځي چې په ویډیو باندې پیل وکړو. نو د دې لپاره به تاسو د خپل موبایل سیټینګ را خلاص کړئ او پول ښکته به تاسو راشئ او دلته به تاسو ته اباوت پون اپشن درکړی په همدې به تاسو کلیک وکړئ. او دلته ملګرو تاسو په سافټویر انفارمیشن باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو په بولډ نمبر باندې واته ځلې کلیک وکړئ او دلته به تاسو واپس راشئ بیک په تاسو راشئ او چور لاندې به تاسو ته دا بل اپشن اضافه کړی وي ډاول پور اپشنز په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو راشئ دلته به تاسو ته ډیمو موډ اپشن ښکاري په همدې به تاسو کلیک وکړئ انیبل ډیمو موډ دا اپشن تاسو ته ښکاري په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دا تاسو یاد کړئ. نو یو ځل بیا تاسو وګورئ چې زما چارج 15% دی نو لاندې بل اپشن تاسو ته ښکاري دا به هم تاسو یاد کړئ. نو دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ چارج اوس مهال 100% شو زموږ چارج بالکل فل شو. نو ملګرو مې دا ویډیو په نور خپل ویډیوګانو کې تر بل ویډیو مو په پاک بخون کې رب باندې سپارم د خدای په امان.